فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نو د خپل کلک وعده د متول په سبب مش په دی لعنت وکا او مش د دی زړه سخت کړل د تورات کلمې د خپل زوین نه اړوي او د ته چې نصيحت شوی وو د هغه لوی حصہ یې رکړلا او تب همیشه د دی په خیانت باندې آگاه خبر کېږي مگر په دی کې ډېر لږ خلک داسې نه دي. نو تو دوی ته معافي کوه او تیریږه بېشک الله تعالی نیکي کوونکی خوښوي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. او د هغه کسانو څخه چې وایي بېشکه موږ نصرانیان یې موږ د دوی نه پاخه وعده واخیستې وه نو دوی ته چې څه نصیحت ورکړل شوی و د هغې لویه برخه یې هېره کړله نو موږ د دوی په منځ کې د قیامت ورځې پورې دشمني او کینه واچوله او الله تعالی به زر دوی په هغې عملونه خبر کړي چې دوی به کول. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اهل الكتاب یقینا تاسو ته زموږ رسول راغلی دی چې تاسو ته ډېر هغه شیان بیانوي چې تاسو به له کتاب څخه پټول او له ډېرې څخه تېرېږئ. یقینا تاسو ته د الله تعالی له طرفه رڼا او روښانه کتاب راغلی دی. اهل الكتاب